یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. رسول الله مبارک فرمائی، دا حدیث با ابو داود کرے او دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک کو فرمائی من لزم الاستغفار کہ ہمیشہ استغفار ہوئی، مستقل استغفار ہوئی، مستقل. نو جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، دا ہر تکلیف نہ بے خدے وسائل، تنگش با ولا خدے ختم کی، دا ہر تکلیف نہ بے خدے وساتی. او تنگش چې څومره د انسان باندې و تنګې مړه مې تنګ دی، کور کې تنګې، بچو سره تنګې، ښځې سره تنګې، ما مور و پلار سره تنګې، مور پلار بچو سره تکلیف دی تنګې، دې نه بے خدے وساتی. یجعل له من کل ضیق مخرجا ومن کل هم فرجا، ہر غم نہ بے خدے وباسی، غم با وتا خدای لری کی فراخی با اللہ راولی، کشادگی با رب العالمین راولی. ویرزقه من حیث لا یحتسب، او ددا سے زین با خدای روزی ورکی چرا دا پا ذہن او پا خیال کے بم نرازی. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ مبارک نقل کیا، ابو داود کی حدیث ہے. نو جسوک ہمیشہ استغفار ہوئی سونا پیدے شوے، تکلیف تنگش سختی نا بلری شی، او چې څومره غمونه دي ټینشنونه پریشانې دي دا به ختم شي. او یرزقه من حیث لا یحتسب، روزی به هغه ځای نه رب العالمین ورکړي چې د په وهم و خیال کې به نه تېري. حسن بصری رحمت الله علیه لوی محدث دی او نیک سړی دی. یو سړی ولا راغی وی صاحب بچی مې نشته، وی استغفار وایه. پر دې حدیث ته معلومه او آیت نه معلومه، استغفار وایه، استغفر الله الذي لا اله الا هو. ځکه دا یو ټینشن پریشانی ده او رسول الله مبارک فرمایي چې استغفار به پریشانی ختمېږي. بل سړی راغی وی غریب یم، قرضدار یم، استغفار وایه. بل سړی راغی وی صاحب زمونږ علاقه کې باران بند، باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل سړی راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي، هر سړی را پسې خبرې کوي، بې عزتي مې کوي، وی استغفار وایه. خو چې یو څوک راتلل استغفار، نو یو شاګرد ورته وی صاحب بل دم در دی او که دا یو دې زده کړی، بل دم دې زده دی که دا یو دې زده دی، بس خو چې څوک راځي استغفار وایا. او د څه وایي وی قرآن شریف کې الله اوه وعدو ته اشاره کړې، اوه خبرې الله وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه استغفار وایا، معافي غواړه، بخنه غواړه. الله وایي زه غفار بخون کې ګناه درته معاف کوم. نو یوه شوه فقلت استغفروا ربکم. الله دا یو پیغمبر حکایت کوي، هغه ته وایي انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. په شیبو شیبو باران به در باندې لووري، باران نه کېږي وایه په شیبو شیبو باران. ویمددکم باموال، فقیر مال به خدای زیاد کی، و بنین زامن زوینه زامن به خدای در کی، و یجعل لکم جنات باغونه به خدای در کی، باغم نه، و یجعل لکم انهارا دومره ځمکه در کی چې نهرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، وی دا خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ څه مطلب چې د استغفار وایا عزت به هم دله درکمه، بې عزتې ورځې نه به دې مو ساتم. نو چې اووه وعدې الله کړي دي نو زه ولې خلکو ته دا دم ونه ښیم؟ استغفار به وایو ښه ټول ملګري نن نه پس دا به وظیفه کې انشاءالله العزیز. کرکوټ مختصر وایه و استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه. استغفر الله ربی، اے زما ربا زه بخنه غواړم د الله نه چې زما رب دی د هرې ګناه نه، و اتوب الیه زه ورته راجع یم، توبه مو باسم. او که غټ استغفار وی نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. دا وایا استغفر الله، دا الله نه بخنه غواړم، الذي الله لا اله الا هو چې شریک نه لري، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، نه په خاصو کارونو کې نه لري. الحی جمع دی زب مړه شم الله مرګ نه راځي. القیوم ټول نظام لاس کې غشته دی، د ټول عالم اسمان نه پورته لاندې مینځ کې دا ټولې په دې لاس کې الله قایم کړی دی. دا الله پاک د پل قبضه قدرت کې دی. و اتوب الیه، الله ته توبه مو باسم. د دې یو بل سید الاستغفار بلم شته خو هغه لږ اوږد دی، او کوی چې دا خو زما بیا یاد نشو نو ما تېره جمعه درته ویلي یادېږي ښه، او که تا لږه خواري وکړه د جومات امام صاحب ته ووایه، ما ته یو ټکي ووایه. نن به راته وایي استغفر الله استغفر الله، په تسبو یو سل که راته ووایه، بیا به راته دویم ټکي وایي، درېیم به راته وایي، یو هفته کې 15 ورځې کې به راته مکمل یاد شي.
که بیا وی چې ما ته نه یادېږي صرف استغفر الله وایه استغفر الله دا خو ډېرو ته به یادېږي که نه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وایه خو به هر کې زمارونو یادېږي یادې کې نو استغفار وایه زمونږ د قادري مبارکې طریقې والا بزرگان وی 313 پیرې وایه 314 کرتا او 313 ولې یادې هغه وی د عادت لږ مبارک دی ولې په بدر کې چې کم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه 314 په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دی هغه 313 دي 314 او کم چې د طالوت لخر د جالوت د حمله د پاره ته او په دریاب پورې وته نو 314 مرګري هغه سره ګوره دا عادت لږ مزیدار دی مبارک دی نو 313 وایه نو بهتره خدا ده چې دا 314 وي او که داسې نی نو رسول الله مبارک وی سل کرته وي سل وایه دا یو نه زیات ویما نو دا یو نه زیاتې وایه نو انشاءالله نن نه پس به که خیر مونږ ټولو استغفار به وایو ښه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه بس دا به خامخا دا چې څومره ستاسو زړه نه کېږي نو دا به وایه په دې الله خوشحالېږي دویمه یو خبره درته وکړم مونږ وایو زمونږ د یو خبره عام مسلمانان په خوله کې ده چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کېږي بس ګناه وکړه په توبه معاف کېږي دا ټیک ده خبره خو یو څیز دی چې هغه په توبه نه معاف کېږي دوه قسمه ګناهونه دي چې هغه په توبه نه معاف کېږي هغه دوه کم دي یو د الله حق لکه یو سړی مونځ نه دی کړی د مونځونه نه دي کړی دا په توبه نه معاف کېږي دی بره دې قضا کوي روجې نه دي نیولې د رمضان فرض دی بره دې قضا کوي په دې په توبه نه خلاصېږي حج په فرض دی او حج یې نه دی کړی دی په زرو توبه هم نه خلاصېږي دی به په خپله حج ځي او که په خپله نشي تللی ځان په دې بل سړی دی ولېږي قضاء الفوائد دی نه خلاصېږي دا خو ډېره اسانه شوه یو سړي به ټول عمر نه مونځ کړی دی نه روژه نیولې ده نه حج کړی دی ښه مالدار دی او اخره کې وي الله زما توبه بس دا توتي شو جنت ته لاړ نه 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 دې ته د خدای قرض وي دا به ورکوي دا به لازما ورکوي نو د منځونو متعلق د مارونو دا چل کوي چې تاسو انسان دی که تا نه څه منځونه قضی او تلي ده نه نو هر منځ سره یو یو راګرځوي نو چې کال تیر شي نو د کال منځونه به دې راګرځولي یا دوه راګرځوي او قضا منځ صرف 2-3 وختونو کې نه کېږي بار غیر وخت کې کېږي یو د انور خطو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر راخېږي یو د انور پریوتو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر پریوځي یو زوال چې د انور په سر ودرېږي دی وخت کې نه کېږي باقي هر ټیم قضا منځ کولی شي نو هر منځ سره یو ته مخکې کوه یو ته وروستو کوه 4 رکعاته مازدیګر کې نو مخکې 4 رکعاته یا 8 رکعاته مخکې وکړې ډېره بهتره ده 4 او چې راګرځې تا نه خو هیر دي چې دا کم مازدیګر پهلا لومبې مازدیګر قضا کو نو چې کم دی او که بل ورپسې لومبې شو که نه لکه پلین کې خلک ولاړ دي هغه لومبې دی هغه د تی خوا کا بل لومبې شو هغه د تی خوا کا بل لومبې شو هغه د تی خوا کا بل لومبې شو نو چې یو کې بل ورپسې لومبې کېږي لومبې مازدیګر لومبې ماسپښین قضا کوم نو یو دا کوي حج در باندې فرض دی نو بخپله لاړ شه نه بل څوک د ځان په دی ولېږه حج بدل که نه شي کولی ګورې قادر نه او که یو سړی قادر د بل نه کېږي او روژه ده نو خیر دی په اوړي کې نه شي کولی جمعې کې قضا وکړه څه خبره نشته او یو پردی حق دا هم په توبه نه معاف کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی وی دا الله رسوله که د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ او زه شهید شم ما به خدای جنت ته بوځي وی او چې دا سړی لاړو وی دا سړی واپس کې وی را واپس یې که ورته وی تاسو وی وی ما وی که زه د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ جنګېږم او زه مړ شم نو ما به خدای وبخي وی چې ته د خدای په لار کې جهاد وکړې که نه او مخ په مخ جنګېږې تختې نه تختېدل ګناه ده او شهید شي الله به دې جنت درکړي اور یا نه یومین شهید شي بالفرض بیا د خدای جمع دی بالفرض او بیا د خدای لار کې جهاد شروع کې او د دشمن او د کافر په مقابله کې جنگيږي او بیا شهید شي د دې ظالم کافر د لاسه مخ په مخ او بیا د خدای بالفرض جمع دی کې او بیا جنگيږي مخ په مخ او بیا شهید شي څو ځله شو
درې کرته نو وی الا بجنت ته چې کده دې ګوتې د بند عمر پر دې حق در باندې نشي تللی تر څو دې غدي نه او الان قال جبريل اوس وی جبريل لاغه ما دا خبره نو پر دې مال دا نه معاف کیږي پته دا ډېر اسانه خبره ده پر دې جیب وا مالوا لړشه حج لا او توتی برازه ګناه به معاف کیږي لکه مون دې قضا ک توبه واسه خیر دې خدای بر ګناه دره قضا کول الله به معاف کړي چاته په بد نظر کتلې دي توبه واسه خدای باندې معاف کړي چاته په بد نظر لاس ور وچولې دي یره توبه واسه رب العالمین باندې معاف کړي چا سره دې بغض کړې دي توبه واسه حسد دې کړې دي توبه واسه رب العالمین باندې معاف کړي لیکن کدا پر دې حق در باندې پغاړی دا غي دو صورت دی یو دا چې ورشه معافی ته غواړي ما معاف کړه یو صورت دیم صورت یې څه دی ورکا والا او کدا دواړه دی نقل بیا بس کېږي بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وی ورکا الله ما سره سدي په ټیک شو مونږ چل راځي نو الله با تا نه نیکه اخلي دا غي حق په برابر والی پاغه الله پوږي څومره نیکه کېږي او هغه لور کوي او که چرته ستانه کې اخلاص شوي یا در سره نه وي نو بیا به داغه نه ګناه علی پتا برابر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی مفلس پیجنه غریب فقیر وی تاسو کو فقیر غریب هغه ته چې مال وسره ني وی دا لري مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ سره ډېر زیات نه کوي منځونه صدقې روزي ذکرونه بلا شي خو پردي حقونه دي نو سنه کېته یو حق کې لاړ کې سبل کې تشتو قپا دي جو دوزخ ته روان شي دا وګوره ډېر خیال ساته پردي حقوق من خلک په نن ورګډ بس خو چې او یا د ضرورتو د پاره ګناه د خواهشاتو د پاره زما دوست سره موټر دی ما سره نشتا دله بدل پردي ډاکاوا مو چې موټر پیدا زما غمرګره خواهشاتو کې لګیا دي اخی قیمتي جامع عمر او ابتاباد او لاور او چکرې او زه خو نشم کوله د ډاکا وکم سړی به مړ کم پیسې به دیواله ډاکا به کم پیسې به دیواله ما دا ټول جرم دی دا ګوري په توبو نه معاف کیږي ها دا خدای رحم جدا دی که خدای رحم کوي بیا هغه کې خو ساړوشته دی نه لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسی شي سیشن پانسی کې دی اپیلو کی ہائی کورٹ اپیل خارج کی پانسی شو دی لار سپریم کورٹ تا اپیلو کو هغه اپیل خارج کو پانسی شو دا غي د قانون خدا لري چې د پانسی کېږي خدا غي د پاسه یو بل شی مشته چې هغه ته رحم درخواست وای صدر پاکستان پریزیډنټ هغه ته رحم درخواست وکي چې معاف کا بادشاہ خو هغه کې معاف کوي اسه به سم بخلیش نو یو خدای رحم اخو جدا مسله ده که خدای رحم کوي خو جدا مسله ده خو دا قانون زه خبره ده چا کومه د قانون کومه لکه یو سړی یو کم سل کسانې وجلی چا ورته زه یې توبه وباسم معافي هل من توبه زما توبه به قبول شي یاره وی طلاق چا پلان کې دی کې مولوی صاحب دغه ته وای موږ بس پويګو مولوی صاحب لاله دا د بنی اسرائیل کس هغه ته وی نه یو کم سل مې صاحب وجلی دي ما به خدای او بخي ما په مې کې یو کم سل او لري که خدای دې تباہ او برباد تا به څنګه او بخي یو کم سل دې بخلی دي وجلی دي او تا به خدای او بخي وی نه مې بخي وینا به تر چته ګټه سي ورکه مولا صاحب زوی چې سل خو پورشي کړ لاړ بیا ګرځي دا ما به خدای او بخي چاوته ویل ک پلانتی کې لګي او مولوی صاحب دې ډېر خسړې دي اغله چې سو کم ور دي وي توبه لوي کور دي اغله چې سو کم ور دي توبه لوي کور دي د خدای بنده ورشه دغه مولا صاحب لورتله هغه سره کو چاړه تیر ور چاته وي دوزخ اغله لاړشه وی خاوي او روان شو چې روان شو اکلی ته مرګ پر راغی دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاری حدیث ته چې مرګ پر راغی او دو فرشتي رااله د ګناه فرشتي رااله سړی خو صلی وجلی ظالم بچی لګ نه دي ثابت منغو باسو د ګناه چې په د ګناګار نه چې کومه د غضب فرشتي صوباسي الله دې مستعد خدای دې مستعد الته د رحم فرشتي رااله وسکوي و موږ دې صوباسو و موږ وباسو نه سړی وجلی دي مونږ به ځکه صوباسو هغه وی نه توبې روان دي
توبه استر ان ندم توبه چلن استومانه جو توبه دا اوس په جګړه شي دواړه فرشته الله وتوي صبر وکې لازمکه کچ کې کدی ګناه والا ازمکه ته نږدې غضب والا رته صوبه سي او کدا توبه والا ازمکه ته کم خاروان دي نږدې نو بیا رحم والا ته صوبه سي نو هغه دی ګناه ته نږدې رحم والا نه لرو نو الله سره چلو کو ګوره د خدای رحم ته د یوې ازمکه ته وي تبع عدل ریشه دی ګناه والا ته وي انه کو والا ته وي نږدې شه تقرا نږدې شه ورتا نو هغه وتره نږدې کړه د بلې تل وی دا کچیو کې چې کچیو کا توبه والا ازمکه ته یو لیش نږدې او خاطر وی دا ساده تاسو نو دا خدای رحم دی اوس دا قانون نه دی ګوره په دوکه نشو دا څه شی دی دا د خدای رحم دی رحم کو چې بادشاہ رحم درخواست قبول کی چې باندې معاف کو نو که سپریم کورټ 500 حکم هم کړي نو هغه اختیار شته نو رب العالمین له اختیار شته بیا که معاف کوي نو هغه چل ورزي الله کولی شي خدا ما چې کوم خبره ده ته دا کوم خبره دي دا د قانون سره تعلق لري نو دا قانون او قاعده ده چې پر دې حق پاک توبه نه بخل کېږي موږ به توبه وباسو عام ګناهونه ما ده ته به معاف شي او پر دې حقونه به ورکه به په دې ته نه خلاصيږي او یا به د زړه د اخلاص ته معافي غواړي چې هغه دې معاف کړي زمارونو خدای پاک دې موږ لا توبه توفیق راکړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یو خبره مې یې رشوا زموږ د دې کلی دا نیا نرونه مال رااله یوم سوال جواب راولېږه بلم راولېږه اوس دا د وی چې ما ته راغون شي ویره مونږه دا ګیره کې دا بل شان ګیره نن سبا خلک پرې دي سو ته وي دا سب مړ نخري شروع کړی فرنچ وته وي کسه شي دی دا فرنچ ګیره د فرعون واګوري دا هغه زمانه نه دا فرانسیسیان اوس هغه سپری دي فرعون ما ولید د فرعون مخکنه دلته په ځنه باندې داسې وګدا غونډه وا او دلته کې ټک ټک نو دا فرنچ ګيري دي سو یعنی زه حیران پدې ما دا کشر کول ته بچی می دي کشران می دي د ما په خبرو مخه پکېږي دا چې کوم څومره کشران کول دي خشتاله کان دي دیندار یې بچیان یې نو زما خبرو منه د پیغمبر سنتو پر ټوکې مکه مهرباني وکې مکه پتلون پورې ټوکې وکې ټای پورې ټوکې وکې انګريزو وختو پورې خنداګانې وکې خو خدای خاطر وکې د پیغمبر سنتو پورې ټوکې مکه نخري پیغمبر پورې روبم نسی سبا کوي بیا قبر کې بس سنگ تپوس کېږي تا نه قیامت پر ورځ مخ سنگ لګي خدای خاطر وکې بچو د پیغمبر په سنتو پورې نخري مکه وې کوي الله ډیر خپکیږي په پیغمبر دنیا کې مهلت درکې داسې بدی راوړي چې په چل به نه پوي نو زما دا خبر اوري خپکیږي دی نه د ګنن سبا خو چې موږ داسې خبرو کو چې هغه د چا بس باندې سما پټ را نشي بیا کنزل کوي په مليانو بس په چا چې پټ را نشي بیا کنزل کوي نو موږ خدا خیر خبرې چاته کوماله پکې زما خو د نیتوب دکان نشته زه خو تاسو د پاره وایم زمون خو تاسو سره خلاص شو زه خو پکې د سیاست خبرم تاسو ته دی وخت نه کوم چې هغه دادی خدای د رضا خبره درته کوم نو مهرباني وکړئ دغه ګیره دا مکه وي یا خپل مدیدار سوچ خشت خپل ګیره پرې ده باغ انسان خخکاری نو ته لبل نخري په داسې شکل کې چا ځان لدل ته پټه جوړ کړي چا دا بل شاندان ل پټه جوړ کړي مړه شیطان در پورې خلق خندای د سګي په دې خنخ کاری یو زنانه او تم چې د خدای خاطر کې غټ غټ نکونه پریخي نن سبا د جنکو غټ غټ نکونه پریخي دي دا خو د بيزوګانو شکل یې نه جوړ کړي د سګوي تاسو ځان بيزوګانې جوړ کړي دي او دا زما جنکه خوين نوري مرګري داس پریدو پنګل پر مرګرو دي تندر رو غرداوه د بیبي عائشه نقشه ځان کې جوړ کړ د بیبي فاطمه نقشه جوړ کړ مرګ جون لري د خدای نیک بخت لاندې په پکې وبنور دي انوار او 10 کېږي او نه برید مهرباني نو جنکو نن سبا وګدګ د نوکان پرې خوي او د خسړو پشان وخت سټایل جوړ کړي او لکانو د خزو پشان تا ولې داسې خلک کوي په دې رسول الله مرک لعنت ویلې په لکانو په جنکو نو چې پیغمبر در باندې لعنت وي د خدای نیک بخت خاطر روز به کم نه ومونه نو مهرباني وکړه اول خدا سے مکه نو بیا د نایان دوسترونه چې دي هغه وي مونږه فیصله کړی د کس حکومت کاغذ د قسم مسله حکومت کاغذ دی وی حکومت پکې کاغذ راځي چې دا تاسو به دا نخرو ولاګری نه جوړوي نو موږ نه جوړو وی چې نه جوړو الکان موږ سره جګړه کوي او وی بولیانو پسې کانځلم کوي نو د مولا غریب پکې څه دي مولا خو شریعت یو خاص نه ته نه دا کار مکو خو د شریعت خبره وکي نو دا مهرباني وکړه چې دا جګړه مکوي
او نیانو سره اوس هغه مجبور دی، یا د دین نه مجبور دی، یا د قانون نه مجبور دی، یا د پیغمبر د سنتو نه مجبور دی او د نیک کار کوي، نو ته ولې ورسره جګړه کوې؟ نو دا زما اواز خو الحمدلله دنیا کې اورېدلی کېږي. دا خو دې وخت کې چې څنګه چالو دی اوس دا به دې وخت کې په بار ملکونو کې عربو کې هم ډېر خلک ناست دي هغې م اوري او بار ملکونو کې نو زما ټول رونه یې زما په دې خبرو به نه خفه کېږئ. زه د شریعت او د اصلاح خبرې تاسو ته کوم. نو دغه قصې هم مه کوئ، دغه نمونه ویښته داسې هم مه کوئ. او دویمه خبره دا ده چې که نیانې دله نه جوړئ نو د هغه خپل دوکان دی ته ورسره څه لپاره جګړې کوې؟ دا نیان غریبانان دي، عجزان دي، نو دا خلک یې نه پرېږدي ورسره جګړې کوي. جګړې ورسره مه کوئ. او دا مولیانو پسې کنځل ولې کوئ؟ ډېر خلک مولیانو پسې کنځل کوي. ښه د ورځ به ونه مونئ، ګورئ مه کوئ داسې. الله به ونیسي بیا به چل دله نه درځي. دعا وکړئ الله موږ له توبې توفیق راکړي، الله د ګناهونو نه حفاظت نصیب کړي. زموږ بره د بره کندي کې مروزو کندي کې دا فصیح الرحمن رواره پرون وفات شوی او 5 بجې جنازه وه او نوجوان هلک دعا وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي او دعا وکړئ چې الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او مور او پلار ته دې ټولو ته ثناء الرحمن دې ټولو ته غریبانانو ته یو لوی تکلیف رسېدلی دی. الله دې صبر ورکړي، الله دې پړه د صبر پټی کړي، الله یې د نورو غمونو نه وساتي. څومره مردگان وفات شوي دي الله ټولو بخښي، الله ټولو بخښي او وارثانو له صبر ورکړي، الله بیمارانو له شفا ورکړي، الله ټولو مریضانو له روغ صحتونه ورکړي.